بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د نن لیکچر موضوع چې دا هغه بلټ ان فنکشن دا کوم چې دا اتم میډیول اړوند ده، یعنی اتم میډیول ته مونږ ورسېدو. د دې موضوع بیا هم تکراروم چې د دې موضوع دا بلټ ان فنکشن چې دا هغوی کارول دي. بلټ ان فنکشنز نه مراد دلته هغه فنکشنونه دي کوم چې د مایکروسافټ لخوا لیکل شوي دي او اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي او موږ ته یې د کارولو اجازه راکړې ده. دوستانو بلټ ان فنکشنز ته ریډي میډ فنکشنز هم ویل کیږي یا ورته سیسټم فنکشنز هم ویل کیږي. دوستانو بلټ ان فنکشنز چې دي بیا هم دوه ډوله دي. یو هغه دی چې مایکروسافټ لخوا تنها د مایکروسافټ لخوا لیکل شوي دي او یوازې د مایکروسافټ پروډکټ یعنی اس کیو ایل سرور کې کارول کیږي. دوام چې دی آنسی یعنی سټینډرډ فنکشنز دي کوم چې په مختلفو اس کیو ایل سرور هغه چې د ډیټابیسونو کې اس کیو ایل ډیټابیسونو کې یا ریلیشنل ډیټابیسونو کې کارول کیږي. دوستانو اتم میډیول چې دا تقریبا 4 لیسنز باندې مشتمل ده، یعنی په دغه میډیول کې تقریبا 4 لیسنز دي چې لومړی لیسن چې کوم ده هغه داسې کویریز لیکل چې په هغوی کې بلټ ان فنکشنز وي او هغوی کې موږ بلټ ان فنکشنز وکاروو، یعنی سیسټم فنکشنز وکاروو. هغه فنکشنونه چې اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي او موږ ته یې د کارولو اجازه راکړې ده. دوهم لیسنز کې به دوستانو ستاسو زده کړئ چې موږ څنګه ډول کنورژن فنکشن کارولی شو. کنورژن فنکشنز دلته مراد دغه ده چې موږ څه ډول کولی شو چې یو ډیټا ټایپ په بل ډیټا ټایپ باندې تبدیل کړو. نو د یو ډیټا ټایپ پر بل ډیټا ټایپ باندې تبدیلولو دپاره موږ سره کنورژن فنکشنز شته دي. دوستانو دریم لیسنز کې به تاسو د لاجیکل فنکشنز کارول هم زده کړئ او څلورم لیسنز کې به تاسو داسې فنکشنز کارول زده کړئ چې هغه پر نل باندې کار کوي، یعنی نل موږ څه ډول اداره کولی شو، هغه سره موږ څنګه چیړچاړ کولی شو، هغې سره موږ څنګه ډول پلی کولی شو. دوستانو د اتم میډیول په هکله زموږ ویډیو تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مال شه.